دا ویډیو چې ډیره زیاته مهمه ده محترمو، خاص کر د زنانو لپاره او د نارینو لپاره هم مهمه ده. موږ ټول تاسو پوهیږو چې اوس کوم میاشت کې ودې ته ویل کېږي میاشت د شعبان، او دینه پس چې د میاشت د رمضان هغه راځي او تقریبا 12 ورځې چې هغه پاتې دي. نو هغه خويندې او یا هغه ورونه چې د تیر رمضان قضایي روزې هغې باندې پاتې، نو کوشش دی وکړي چې په دې 10 ورځو 12 ورځو کې دا ونیسي. عائشه رضی الله عنها فرمایي وی په ما باندې بعد تیر رمضان روزې پاتې وي، نو ما به طاقت نه لرله چې دغه روزې زه ونیسم قضایي راوړم، مګر په شعبان کې ما دې قضایي راوړله چې شعبان هم دا اوسنۍ دا کومه میاشت دې ته ویل کېږي میاشت د شعبان. كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. نو پکار دا هغه خويندې چې هغې د میاشتنۍ بیمارۍ د وجې نه یا بل د کوم عذر د وجې نه قضایي روزې ور باندې پاتې وي، نو په دې 10 ورځو کې ونیسي، او دا د الله سبحانه وتعالی حق دی چې دا په خیر سره ادا کړي. او یا هغه ورونه چې د شرعي عذر د وجې نه د هغې روزې خوړلي، نو اوس دی چې دی په دې ورځو یې قضایي ونیسي. که بل رمضان راشي او مخکنۍ روزې قضایي نه نیولې شوي، نو بیا به څه کېږي؟ په دې کې چې دی 2 قوله دي د علماو. یو قول دا دی چې که چېرته د شرعي عذر د وجې نه دنه روزې پاتې شوي وي او د باندې بل رمضان داخل شو، نو مثلا دا بیمار دی او دا بیماري ده چې دا داسې همیشه ده، په ټول کال کې دته وخت پیدا نه شو چې دا روزه ونیسي، نو په ده باندې صرف قضا ده. که انسان د غیر د شرعي عذر نه چې دی هغه دغه قضایي نه راوړي او د باندې بل رمضان داخل شي، نو دا انسان چې دی هغه ګناهګار دی په دې باندې، په ده باندې توبه واجبه ده، د الله سبحانه وتعالی نه به بخښنه غواړي، او دغه رنګې په ده باندې قضا هم واجبه ده، او د هرې روزې په مقابله کې به یو مسکین ته چې دی هغه طعام ورکوي. او دا قول چې دی دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول دی، او محققین علماو چې صرف په ده باندې قضا ده. نو پکار دا ده چې بل رمضان راځي موږ خپل قضایي روزې نیولي او د دې رمضان چې دی استقبال په ښه شان سره وکړو، او د زړه نه او په خوشحالۍ سره د رمضان استقبال وکړو.